د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبان باید له موږ سره د خبرو میز ته کیني او یوه غونډه ترسره کړلو. احمد مسعود له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې باید انتخابات هم ترسره شي او غونډې ته کینو او هر وخت موږ کولی شو د خبرو له لارې افغانستان جوړ کړو او د یو بل ترمنځ سوله وکړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشه، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو غوښتي چې انتخابات د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړه چې طالبان له دې کار څخه ډډه کوي. مسعود زیاته کړه زما په باور افغانستان پوځي حل لاره نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد پر لوري یو نوي مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه راسره راټول کړو چې غږ یې واورېدل شي. د مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکي وینا کې د یوې غونډې لپاره سره راغونډ شوي دي. د مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکي وینا کې د یوې غونډې لپاره سره راغونډ شوي دي او احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اوترېش په پلازمینه وینا کې چې له یو شمېر نورو سیاسونو سره یې د بین الافغاني ډایالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی وکړې. مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون 30 ترهګریزې ډلې دي. وروسته له هغه چې طالبان کابل ونیو، احمد مسعود پنجشیر ته لاړ او ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته بیا له افغانستان نه وتلی او اوس تاجکستان کې دی او له تاجکستان څخه بیا فرانسې ته تللی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.